ورځ به راولم الله د دې فیصله کړې ده دا ورځ وروسته کېدلی نشي د قیامت دومره حالات دي چې د الله تعالی د هغې په باره کې فرمایلي دي یوم یجعل الولدان شیبا داسې حالات دي د قیامت الله تعالی فرمایي چې د دې ورځې هیبت د دې ورځې یره د دې ورځې تکلیف دومره سخت دی چې په دې ورځ باندې به ماشوم نه بوډا جوړ کړلی شي السماء منفطر به اسمانونه به راټول کړی شي ویلي به کړی شي کان علی ربک حتما مقضیا الله ویلي دا ورځ به راولم الله د دې فیصله کړې ده دا ورځ وروسته کېدلی نشي داسې حالات دي سورة الفجر کې سورة عبسه کې الله تعالی فرمایي یوم یفر المرء من اخیه داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې به خپل ورور د ورور نه تښتي و امه و ابیه پلار نه به سړی تښتي د مور نه به تښتي د ورور نه به تښتي د زوی نه به تښتي د ښځې نه به تښتي وجه دا ده چې د دې ورځې هیبت دومره دی الله وایي سورة الحج کې الله تعالی فرمایلی دي چې داسې حالات دي داسې یو زلزله ده چې کله دا زلزله د قیامت راشي خلک به تاسو وینئ چې دا به نشوي وما هم بسکارا الله وایي نشه به نه وي ولكن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله تعالی ډېر سخت عذاب د الله تعالی دا ډېر سخت الله وایي اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر کله چې د ځمکه الله وایي وجړقي په جړقولو سره تس نس شي دا بدل شي دا اسمانونه دا ځمکې دا خلق دا ادم بچیان دا به ټول ختم شي سورة ابراهیم کې الله تعالی د هغې تذکره کړې ده یوم تبدل الارض هغه ورځ چې بدله به کړی شي دا ځمکه والسماوات او دا اسمانونه وبرزوا لله الواحد القهار او ورمخامخ بکړی شي تاسو ورمخامخ بشئ الله تعالی ته چې احد دی واحد دی یو دی ثانی نشته دی احد لا شریک له هیڅ قسم شریک د الله تعالی سره په عبادت کې توحید الربوبیت کې توحید الالوهیت کې توحید الاسماء والصفات کې یعنی په کارونو کې په ورکړه کې په نومونو کې په صفاتو کې د الله تعالی سره همسیال برابر دا هیڅوک هم نشته دی الله وایي چې ورښکاره شئ ودرېږئ د دې الله تعالی مخې ته القهار چې زورور دی زورور ذات به بیا فیصلې کوي یا به هلته تپوس کېږي